د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون مرستیال رونالډ مولټاري ویلي چې ممکن امریکایي پوځیان بیرته افغانستان ته وګرځي. نوموړي د امریکا د استازو جرګې په یوه اجتماعي غونډه کې ویلي چې د نوموړي دفتر افغانستان ته د پوځیانو پر احتمالي بیرته تګ کار کوي. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې یو تنغړي او پخواني پوځي مایک والټس هم ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د پوځیانو د بیرته ستنېدو ډیر قوي احتمال وجود لري، ځکه د نوموړي په وینا طالبان لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري او ویره ده چې دغه ډله به یو ځل بیا پر امریکا برید وکړي. دا خبر وروسته تر هغه ورکول کیږي چې ولسمشر بایډن په وار د افغان جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده او پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو پر ایستلو بوخت دی. بلخوا طالبانو د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د هر هیواد پاتې کیدونکو پوځیانو ته د اشغالګرو په سترګه ګوري او د پاتې کیدو اجازه نه ورکوي. خبرپاڼې زیاته کړي د نړیوالو له بشردوستانه مرستو هرکلی کوي، خو په هیڅ صورت هم د کوم هیواد پوځي حضور نشي زغملی. طالبانو دغه راز زیاته کړې چې د ټولو هیوادونو ډیپلوماتیکي استازولۍ خوندي دي او امنیت ساتل د افغانانو کار دی، خو هیڅ هیواد دې د پوځي حضور هیله نه کوي.